شو څه ته وین ورډ مایکروسافټ ورډ کولاو شو او د دې کې به مونږ سټارټ کړو د انسرټ کې د پیج انسرټ کې به راشو په دې کې مونږ سټارټ کړو د هایپر لینک نه لینکس کې مونږ سره دننه درې سیزونه ورکړي دي لینکس دی یو بک مارک دی یو کراس ریفرنس دی لینک دلته ما سره یو فایل ما ولیکو 400 ده دې کې مې دا لیکل وکړه بریکر سټارټ او بند دا لیکل تاسو په دې نوم ما سره سیو پراته دي دا د دې لیکلو زه یو لینک جوړوم یو بل فایل سره یا یو بل فایل دا ما سیو کو کنټرول اس سره په ډیسکټاپ باندې په 400 دا نوم باندې سیو شو او زه په بل ورځ بیا رالم نوی پیج مې کولاو کو او دلته زه په هماغه ټاپک لیکل کوم ورسره په بل ټاپک هم لیکل کوم او دویم چې په دې کلیک کې څوک چې د دې خپل فایل ورته کولاویږي که پېښور کلیک کوي چې د پېښور والا فایل ورته کولاویږي که نه او که ما سره مردان والا فایل پروت دی د مردان والا دې کولاویږي ما سره لینګویجز فایل پروت دی چې هغه ورته کولاویږي دا شان چې څومره فایلونه هغې ورته کولاویږي ګوره د دې لینک جوړوم زه ها لینک په الف کې هم راغلی چې لینک ټیسټ کې چې لینک شارټ کټ څه دی کنټرول پلس کې دا هم شارټ کټ دی او سرچ کړي چې لینک بل د کوم ځای نه جوړېږي هایپر لینک نو هغه په دای کې ورسره کړي چې په پیج په ایم ایس مایکروسافټ پاور پوینټ چې کوم دی پاور پوینټ کې د لینک شارټ کټ څه دی صحیح ده دلته کلیک کا دا لیکل مې وکړه کنټرول کې ٹھیک شو نو دې کې هم د هایپر لینک هم دا شارټ کټ دی صرف هغه د کسانو توجه بدلولو لپاره ډکه ورکړو چې په مایکروسافټ پاور پوینټ کې د لینک شارټ کټ څه دی نو کوم شارټ کټ چې په ایم ایس ورډ کې دی هماغه په هغې کې هم دی صحیح ده نو اکثر کسان موالت شي چې هلک کېدای شي کې بدلي ها دې کې هایپر لینک باندې ته کلیک کړي او شارټ کټ ته ورکې همدغه ورکې لینک جوړې نو لینک کوم ځای کې جوړې څه سره جوړې هغه ایریا هغه لوکیشن هغه سورس به ورته سلیکټ کړي ها هغه زه جوړوم 400 والا ډاکومنټس ما سره دا دی پروت دی کلیک که بس لینک جوړ شو چې لینک جوړ شي دا لیکل به بلو کلر کې شي انډرلاین به شي صحیح ده ځکه چې بیا پته لګي چې د دې سیز لینک جوړ دی د دې نه علاوه ما په کنټرول ای باندې کلیک کو زه بل لینک جوړوم د لینګویجز والا فایل ما سره پروت دی مثال په طور ما سره په دې کې ایم ایس ورډ یا د ورډ فایلونه چې کوم دي ورډ فایلز په دې کې ما سره ډېر زیات سلو شو close the program مایکروسافټ ورډ ما کولاو کو په دې کې دا 400 والا لینک جوړ دی زه دلته بل یو لینک جوړوم سلیکټ کنټرول کې فایل کوم ځای کې پروت دی هغه سورس به ورته سلیکټ کړي هغه لوکیشن په دې کې ورډ فایل دی ایم ایس ورډ او ورډ فایل سلیکټ کړه او دې کې چې کوم وي ما ورته دا سلیکټ کو سلیبس شوي اوس په دې باندې چې کلیک کړي 400 والا فایل دا لیست تاسو پروت دی پوره لیست دی 500 300 فایلونه دي بس صرف کلیک کوه هغه فایل به تاته 400 والا فایل کولول غواړئ کلیک بس تاته وکولاویږي بعضې سیسټمو کې کلیک سره چې کله تاسو اپس انسټال شي دې کې صرف کلیک راځي ولې کلیک راځي چې دلته کنټرول چیک مونږ اپ کړی چې کله ته دا اپلای کې په خپل سیسټم کې تا ورسره راځي کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک ولې چې دلته ته راشو ګوره اپس بټن په دې کې ورډ آپشن او په دې کې ایډوانس کې دلته چیک اپ دی یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو هایپر لینک چې دا چیک آني نو دلته ورسره تا سره کلیک ټو فالو لینک نه راځي دلته بس یو خبره بل هم راځي کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک کم فایل په ډي کې په مایکروسافټ ورډ کې بي کې یو سی دا پښتو ډپارټمنټ سلیبس باندې پروت دی کنټرول کلیک کې او دلته هینډ ټول راشي کله کنټرول کلیک تا نه کړی ته اوس کلیک کوه تا لینک نه درکې صحیح ده هغه ته سلیکټ کې هو لینک نه درکې چې کنټرول کلیک کې دلته هینډ ټول راشي او چې هینډ ټول سره ته په دې کلیک کې نو تا ته هغه کوم چې د تا سره چې کوم هغه جوړي هغه تا ته کولاوږي د لینګویجز والا پیلو تا ته کولاو صحیح ده ها بیا ورپسې دا وشو په دې پوه شوې لینک
کم لینک ایکسټرنل لینک ها بار چې کم ډاکومنټس ته جوړ شوی هغه لینک خبره وه دا په کوم ځای کې وه دا په انسرټ کې وه په هایپر لینک کې بیا ورپسې دی بک مارک لکه ما سره بک دی او بک په څه شي لیکل شوی په مایکروسافټ آفس باندې لیکل شوی دی په بک کې څومره لیکل شوي دي او بک کې پیجونه تقریبا یو دا 17 پیجونه لیکل شوي دي په 17 پیجونو کې ما سټډي وکړه کوم ځای پورې د دې ځای پورې زه به سبا له سټډي ستاسو کوم سټارټ به اخلم د موس کنټرولز نه نو زه چې دا به ما ته سبا له یاد نه وي کوم ځای پورې ما سټډي کړې ده آینه پس زه سټډي کوم نو دلته به راشي څه به وکړي بک مارک بک کتاب ته ویلی شي په کتاب کې نښه کېښودل ته ځان ته دغه ځای ایډ کړه په یو نوم باندې لکه زه یم چې ما ورته ولیکو چې دا زه سټډي به سبا له د دې ځای نه سټارټ کوم صحیح ده سټډي به سبا له سټارټ اخلم د دې ځای نه صحیح ده بس دا به ځان سره څه کړي ایډ به کړي سپیس به نه ورکړي که ته سپیس ورکړي او بل نوم ورکړي بیا هغه نه اخلي صحیح ده سټډي سټارټ ما ورکړو ایډ به کړي ځان سره صحیح شوه اوس سبا له باندې زه رالم او دا ما ځان سره دا پایل یو ځای کې سیو کړی دی په سبا له مې کولاو مې کو او به ګرځم چې دې کې ما څوم پیجه پورې سټډي کړی څوم لاین څوم پیراګراف نو ما خو ځان سره دلته ایډ کړی دی بس بک مارک باندې کلیک کا او دې کې څه ووهه په دې کې په ګوټو باندې چې کلیک کړي تا به ډایرکټ کوم ځای ته بوځي خپل چې تا کوم ځای پورې سټډي کړی هغه ځای به ډایرکټ تا ته سلیکټ کړي د ګوټو شارټکټ کنټرول جی دی که ته کنټرول لومبي پیج کې ولاړ یو کنټرول جی پریس کړې نو تا ته ډایرکټ ګوټو والا کمانډ راشي دا موږ په هوم کې ویلی دی په هوم کې دلته کلیک کا دا دی فایند او فایند سره ګوټو د دې نه علاوه دلته په کوم ځای کې راغلی دی په انزرټ کې په بک مارک کې ګوټو شارټکټ یې دی کنټرول جی او تا به بوځي کوم ځای ته ایک پیج ته تلل غواړې بک مارک ته تلل غواړم صحیح ده ګوټو باندې کلیک کا ډایرکټ به تا خپل بک مارک ته بوځي هغه ځای ته به تا بوځي کوم ځای چې تا په نښه کړی که ته ګوټو په ذریعه ته پیج ته تللی شي دلته پیج نمبر ورکړې پیج نمبر خو ما ته اوس یاد نه دی کوم زه 5 نمبر پیج ته تلل غواړم ګوټو ډایرکټ به تا 5 نمبر پیج ته بوځي پیج پته خو نه لګي کوم طرف ته راوستم کوم پیج ته راوستم دلته ته هغه اپلای کا پیج نمبر اپلای کا تا ته پته لګي ته پیج نمبر 5 کې ولاړې کنټرول جی ګوټو کوم نمبر پیج ته تلل غواړې که تاسو بک هیډر یا پوټر لګېدلی وو که نه دا به تا پیج نمبر ته وځي دلته ما 8 ورکړو ګوټو ما کلیک کا ډایرکټ 8 نمبر پیج ته راوستي ښه اوس یو اس بي ته لږ یو اس بي وباسه ښه دی شوې دلته اوس راشه څه وګوره کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس د دې یو لینک سره تعلق دی دا درې وانه لینکس کې بند کړي دا وګوره LINKS لینکس دا درې وانه لینکس دي یو لینکس جوړ شوی هغه ځای ته تا بوځي هایپر لینک بار لینک کی ایکسټرنل لینک کی دا انټرنل لینک کی وی شي دننه لینک کی او دا ورپسې کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس چې کوم دی تا دننه تا ته لینک جوړی لکه اوس رالم دلته ما لیکل وکړو په پی انزرټ کې په یو څو ټاپکونو دلته مو لیکل KPK په دې باندې دا لیکل ما وکړو RAND بریکټ سټارټ او بند کنټرول انټر بل پیج په پنجاب شو په دې باندې ما دا لیکل وکړو دریم ټاپک ما راوستلو په پېښور او په دریم ټاپک کې ما دا لیکل وکړو ریکارډ سټارټ او بند صحیح ده ها اوس کراس ریفرنس ته راځو کراس ریفرنس د درې وانه ټاپکونه ما لیکلي دي او په دې کې چې کوم دی زه اپلای کوم څه کراس ریفرنس کمانډ کراس ریفرنس باندې زه کلیک کوم نو دلته ما سره څه فلحال نه راځي ځکه چې ما صرف ټاپکونه لیکلي دي ټاپکونه له به زه هیډنګ ورکړم کراس ریفرنس لپاره ضروري ده چې تا هیډنګ اپلای کړی د هیډنګ شارټکټ دی آل کنټرول 1 د هیډنګ 1 شارټکټ دی آل کنټرول 1 صحیح ده آل کنټرول 1 هیډنګ 1 اپلای شو بیا راشه هیډنګ 2 اپلای کړه آل کنټرول 1 یا هیډنګ 1 یا هیډنګ 2 یا په ټول یو هیډنګ اپلای کړه صحیح ده دا مې سلیکټ کو سلیکشن د څه سره
شفت او سپیس کی سره مو کو آل کنټرول 1 مې په دې پریس کو په درې وانو ما هډینګ 1 اپلای کو زه اوس نیو پیج مې راوایست لومبي پیج او په دې کې ما یا ما پیج کې زه ولاړم صحیح ده دلته زه اوس راوستلو غواړم کراس ریفرنس په ذریعه د دې ځینو یو لینک جوړوم د دې درې ټاپکس دي زه درېو ټاپکسو په خپل منځ کې یو بل سره لینک جوړوم یا که درې نه دي که دا ما سره 3000 ټاپکس دي او زه د دې ټولو په خپل منځ کې لینک جوړوم چې کوم پیج ته تلل غواړم چې هغې ته ما بوځي نو هغې دپاره به تل هیډر چې کوم موږ سره هیډینګ د هیډینګ 1 دی هغه به اپلای کړو دلته به راشي هیډینګز ته دلته موږ هیډینګ اپلای کړو هیډینګ به سلیکټ کړي چې هیډینګ سلیکټ کړي نو دلته تا سره ډایرکټ هغه درې واړه ټاپکونه راغلي او چیک آن دی په انزرټ ایس هایپر لینک کې که دا چیک اپ وي د دې یو لینک به نه جوړېږي که دا چیک آن لینک به جوړېږي صحیح ده ها دلته زه راغلم کې پی کې راغلی که نه کې پی کې نو زه په کې پی کې ټاپک ولاړم او دویم چې دلته کنټرول زیډ صحیح شو بس شو کې پی کې وشو دلته زه دلته کې پی کې ټاپک سره زه ولاړم انټر مې کو کراس ریفرنس ته راغلم دلته زه چې اوس انزرټ کم د پنجاب ټاپک کې پی کې لیکل نه زه د پنجاب ټاپک ته تلل غواړم چې ډایرکټ هغې ما کلیک کوم چې ما بوځي صحیح شوه کلوز مې کو بیا دلته راغلم څه ته پنجاب والا ټاپک ته اوس زه چې پنجاب والا ټاپک کې زه ولاړم او چې پېښور ته تلل غواړم یا کې پی کې ته تلل غواړم د هغې لیکلو ته تلل غواړم چې ما دې بوځي ډایرکټ انسرټ پکې هغې ته به تا بوځي او دلته اوس راغلم پېښور ته پېښور لیکلو کې زه ولاړم او کراس ریفرنس ته راغلم زه چې ما یې ډایرکټ د پنجاب هغې لیکلو ته بوځي انسرټ پکې کلوز مې کو اوس دلته راشي ډایرکټ تا ته څه وي کنټرول پلس ټیک ټو پاور لینک د پېښور والا لیکلو کې ولاړم د پنجاب لیکلو ته تلل غواړم پنجاب کنټرول پلس ټیک ډایرکټ به تا هغې ته بوځي پنجاب والا لیکلو کې ولاړ زه کې پی کې ته تلل غواړم پېښور ته تلل غواړم کنټرول پلس ټیک ټو پاور لینک د دې نه علاوه ہوم کې زه ولاړم کې پی کې لیکلو کې پنجاب والا ته تلل غواړم کنټرول پلس ټیک ټو پاور لینک دا درې وانه لینکس دي او شو هیډر او پوټرز دي هیډر او پوټر نیو پیج ما راوایستو دې کې موږ سره په انزرټ کې دی هیډر او پوټر هیډر د دې نه ته لګولی شي دا درې وانه هیډر دي هیډر کې ما دلته ولیکو چې دا ما سره ایم ایس آفس باندې ما دا کتاب ولیکو نو ایم ایس آفس په ما سره په ټولو پیجونو راځي که زه هر څومره لیکل کوم دا ایم ایس آفس په ما سره په هر یو پیج باندې را رواني صحیح ده ښه دې نه علاوه زه پرې د پیج نمبر اپلای کوم ډبل ټک که ته بره وکړې نو هم تا سره هیډر کمانډ راتلی شي صحیح ده ډبل ټک سره ښه ها ورپسې ډبل ټک سره دا درته راتلی شي صحیح ده ډبل ټک سره تا سره دا راتلی شي هیډر کې چې ته ډبل ټک وکړې انزرټ کې که لاړ شي هیډر ته هم راتلی شي که ته ډبل ټک وکړې نو دا سره هم راتلی شي صحیح ده په انزرټ کې که ته ډبل ټک دلته راشي هیډر باندې چې دا کې نو هم راتلی شي که ته بره ډبل ټک وکړې هم تا هیډر ته بوځي دې کې دا یو ځای اپلای کوم نو دا دلته به درې ځایونو کې لیکل کولی شي صحیح ده دلته ګوره بره یو ټاپک لیکلی دلته درې ځای لیکل کولی شي دلته یو ځای کولی شي ورسره به چې کوم دی دا انډرلاین هم راځي دا یو ځان له یو سټایل دی لکه ایم ایس آفس ما ولیکو چې دا کلوز کړم دا ځان له یو سټایل دی دې سره او یو لاین راځي نو دا ته هیډر اپلای کولی شي هیډر پسې انسرټ کې بیا دی څه پوټر ها ایډیټ هیډر سره پای کې ایډیټینګ کولی شي کوم چې تا راوستی ایډیټ پوټر سره واپس ایدلی شي خو کله چې هیډر او انزرټ کې هیډر ته راشي نو دې کې څه کېږي دې کې ډایرکټ تا ته یو فارمیټ اوپن کېږي دلته زه راغلم او کلیک مې کړو څه پوټر مې کلیک کړو ډایرکټ ما ته څه ډیزاین یو فارمیټ ما ته اوپن شو چې په دې کې زه د دې پوټر ډیزاین کولی شم ډیزاین مطلب څه دې ته زه راغلم دې ته ما څه ولیکلی کالج یا پیارسي ایم ایس ورډ نوټس مې ورته ولیکل صحیح ده دې نو ډیزاین څه دا بولډ ایټالیک انډرلاین سایز وغیره لیکلو کلر صحیح ده دا تا سره څه کې راځي ډیزاین کې راځي صحیح ده دا ډیزاین به تا سره په څومره پیجونو اپلای کېږي څومره چې ته کولاوې دا به تا سره په ټولو راځي کنټرول انټر پریس کوې دا ډیزاین به تا سره په ټولو پیجونو باندې راځي صحیح ده
ښه نو دا و د هیډر او د پوټر خبره. هیډر او پوټر کې نورې څو خبرې دي. پای کې ته پیج نمبر راوستلی شي. ټاپ طرف ته یې پکار دی ټاپ. زم چې بره ټاپ ته یې ما سره پیج نمبر شو کېږي او بس سمپل ساده پیج نمبر دې شو کېږي. راځئ سمپل پیج نمبر به تا سره په هر یو پیج راځي. پیج 3 پیج 2 پیج 1 صحیح ده. دا به تا سره په هر یو پیج راځي. ها او هیډر کې مې ډبل کلیک وکړو. دلته زه رالمه ډیټ اینډ ټایم پکې راوستل غواړم. دلته په هر یو پیج د ما سره کرنټ چې کوم ډیټ اینډ ټایم دی اوسنی هغه د ما سره شو کېږي. صحیح ده. دا مې ته لږ لیفټ رایټ ته کړو. زه رالمه دا مې ته دا ټول سنټر کې دی نو بیا پته نه لګي. زه ورپسې ټیپ بټن مې پرس کړه. دا مې ته لږ اخوا نو اوس چې ته ګورې تا سره په هر یو کرنټ ډیټ مطلب چې دا په کوم تاریخ تیار شوي دي او پیج نمبر منډه جنوري 14 2019 دا به در سره په هر یو پیج باندې پرنټ کېږي. ها ډیټ اینډ ټایم نه علاوه ته نور څه راوستل غواړې راوستلی شي د کوم ځای نه. ها ډیټ اینډ ټایم مو شو پیج نمبر مو شو پکچر پکې راوستل غواړې په هر یو د ماته یو پکچر شو کېږي. نو پکچر چې کوم دی تا سره کوم ځای کې پراته هغه به ته واخلې او به ته دې راوستې. پکچر ته د کلیپ آرټ نه هم رایستی شي. لکه دا ما په کمپیوټر نوټس کې کړي. کمپیوټر مې کلیک کړه دلته به هغه سپیلنګ ولیکي هغه سپیلنګ به تا ته راځي. هغه سپیلنګ والا تصویر چې کوم یې به تا ته راځي. که کار ولیکي ګاډی به راځي. دې کې یو څو خاص تصویرونه پراته دي. هر قسم تصویرونه ته دا کلیپ آرټ نه نشي رایستی. صحیح ده. نو هغې دپاره بیا انټرنیټ ته ځي. صحیح ده. او دلته ورته لیکلي دي کلیپ آرټ آن آفس آنلاین. صحیح ده. نو کلیپ آرټ به ته بیا د هغه ځای نه راخلي. دلته تا سره تیار پراته نو دا بیا تا سره په هر پیج باندې پرنټ کېږي. بیا ورپسې د پوټر کې مونږ هیډر او پوټر دواړه یو څیز دی. د دواړو کې فرق نشته. کومې خبرې چې دي کې دي هغه یې کې هم دي او سره ډیزاین کې چې کومې خبرې دي هغه بیا د یو بل نه بدلې دي. ګو ټو پوټر ته به دې بوځي. ګو ټو هیډر ته به دې بوځي. کله چې تاسو سیکشن وي نو نیکسټ سیکشن او پریویس سیکشن ته به یې بوځي. موږ اوس سیکشن بریک کړی نه دی. سیکشن بریک بیا وروسته را روان دی. ډیفرنٹ فرسټ پیج والا خبره موږ کړې ده چې موږ سره د پړومبي پیج باندې ډیفرنٹ راځي. مطلب پړومبي پیج د بدل راځي. ډیفرنٹ فرسټ پیج وې ډیفرنٹ فرسټ پیج چې کلیک آن کړي نو تا سره به پړومبي پیج بدل شو کېږي. ته اوس کلیک کوې پړومبي پیج موږ سره خالي دی. په دې باندې ته هر څه په دې باندې ته د خپلې خوښې راوستلی شي. مطلب دې باندې डी आई टी स्टूडेंट मार तो लिखो और आई टी स्टूडेंट सही ده. نو اوس دا ما سره څه شو پړومبي پیج بدل شو. پړومبي پیج باندې بدل شو په نورو پیجونو بدل. ولې پړومبي پیج بدل رالی؟ ځکه چې دلته ورته موږ ویل چې ډیفرنٹ فرسټ پیج که دا چې کاپ کړي نو هغه به تاسو پړومبي پیج هماغه راځي. اکثر لومبي پیج کور پیجونه دې دپاره دغه چیک استعمالولی شي. او ډیفرنٹ آډ اینڈ ایون جفت اور طاق چې ورته اردو کې وایي نو ډیفرنٹ آډ اینڈ ایون په آډ او ایون باندې ډیفرنٹ راوستلی شي. پوه شوې؟ آډ او ایون پېژنې که نه په ایک باندې یو په دوه نه هغه شان خبرې. صحیح ده. آډ اینڈ ایون دی ته ګورئ په دې باندې اوس نشته. په ایک شته په دوه نشته په تین شته په چار نشته. نو آډ اینڈ ایون او آډ او ایون زیات نه پکارېږي. زیات به ډیفرنٹ فرسټ پیج پکارېږي. دغه شو ډاکومنټ ټیکس او نه شو کېږي د ډاکومنټ ټیکس یا دې نه شو کېږي. که ډاکومنټس کې تا سره څه ټیکسټ لیکل شوي څه لیکل در سره شوي نو که ته دلته وایې چې شو ډاکومنټ ټیکس او چیک مې اپ کړو ما سره په ډاکومنټ شو کېږي لیکل که نه کنټرول F2 پرس کې پرنټ کېږي هم در سره. صحیح ده. خو که ته کلیک کې او ډیزایننګ وغیره کې کار کې او ته وایې چې ډاکومنټ ټیکس دې ما ته نه شو کېږي نو دا ځای نه شو کولی او نه شو کولی. شو یا نه شو کېږي. ښه بیا ورپسې د هیډر موږ سره هیډر دا ایریا ګیره کړې ده. که دا ته زیاتې کمې نو هغه دې نه ته کمولی زیاتولی شي. دا د پوټر پرامپوټر دی دا هیډر دی. صحیح ده. کلوز هیډر به کلوز شي. وینزټ کې دا د هیډر او پوټر خبره وه. دې نه پیج نمبر دی هغه موږ ویل چې ته دې نه پیج نمبر راوستلی شي. ښه بیا ورپسې کویک پارټس دی. کویک پارټس کې چې کوم دی ته راوستلی شي چې دا لیکل چا وکړه د دې اتر څوک دی رایټر څوک دی نو اتر نوم راوستلی شي. اتر نوم د لیکلو منځ کې رالی ولې چې دا هلته کرسر بلینکینګ او کرسر ولاړو که ته کوم ځای کې تاسو کرسر ولاړې هلته به راوستی شي اتر. دلته کلیک کړه اتر به تاسو ډایرکټ هغه یو راځي کوم چې د سیسټم صحیح او چې کوم یوزر نیم د سیسټم هغه به تاسو راځي. خو دلته ته د خپلې خوښې هم ورکولی شي. اتر باندې کلیک کې دا رالی په دې پسې خان راغلی دی. خان په دې اوس ما جان ولیکو یا علي مې ولیکو علي
علي صحیح ده که نه. نو هغه ته د خپل خوایم راسي کویک پارټس. خو ورپسې بیا د ورډ آرټ څه شی دی؟ ورډ آرټ یو فارمیټ دی تیار چې پای کې تا لیکل درکوي، لیکل یو سټایل درکوي، لکه ډي ام سی فارمیټ کې دا لیکل استعمالیږي. او هغه ما ولیکو څه شی، لکه هلته ما ولیکو څه بادشاهان یونیورسټي 400 ده. دا لیکل رال بولډ دی پکار دی، ایټالیک دی پکار دی، انډرلاین دی پکار دی. ټول سیټینګ ته دې نه کولی شي. دا لیکلو سایز وایرس صحیح اوکې دی. هغه سټایل کې تاسو را لیکلو د هغه یونیورسټي کلر بلیک نه دی. د پېښور یونیورسټي کلر چې کوم دی موږ سره بلو کلر کې دی. د پېښور بورډ، د پېښور یونیورسټي یا د ټیکنیکل بورډ موږ سره دا چې داسې لاندې راشي که نه او بیا دلته کې لیکل کې دلته به څنګه راځي؟ ویم درته د دلته چې لیکل کې لاندې دلته به ایډیټ ټیکس، ایډیټ ټیکس باندې کلیک کو. بادشاهان یونیورسټي 400 دا مې لیکلي که نه، دلته مو څه ولیکو انټر به پریس کې. صحیح ده، انټر کې پی کې پاکستان اوسه ما ولیکو اوکې مې کو او سره رالی. ښه فکچر فارمیټ ځان له خبره مونږ کړې ده په فکچر کې. چې دا بیا ختم چې دې نه علاوه دلته کې نور رول نمبر لیکل دي او هغه لیکي هغه به ورګیا منټ هغه زه دا پکچر دلته راغلی دلته وګوره مکمل غاړې ته 400 دا راغلی سنټر ته کې دلته به راشي څه ووایه سکویر باندې تا کلیک کوو چې کوم ته دا تصویر وړل غواړې هغه ته به تا سره ځي. کلر ورکې دلته به راشي شیپ پیریود کلر دې ورکو. آوټلاین کلر دی لیکلو د غاړو ماړو کلر. دلته لیکل کول غواړي یا تصویر لګول غواړي انزرټ دې کې به واخلې څه شیپ دلته کلیک کا او دې کې ته تصویر لګولی شي. کوم ځای کې تصویر لګول غواړي، کوم ځای کې رول نمبر لګول غواړي. رول نمبر دپاره به ټکس باکس راخلي او دا ټکس باکس تا سره په کوم ځای کې پروت دی؟ دا په شیپ کې په فارمیټ کې پروت دی. دلته ما ورته ولیکو رول نمبر، کوم رول نمبر دی هغه ورته ولیکه رول نمبر. صحیح ده، دلته رول نمبر لیکه. صحیح شوه. رول نمبر نه چې ګیر چاپېره که دا لاین شو کېږي، که ته وایې چې دا لاین دې شو کېږي ټیک ده که نه نه شو کول غواړې نو دلته څه ووهه نو آوټ لاین. صحیح ده. او اوس یې کوم خاوړل غواړې مطلب دلته زه کېوستل غواړم نو هغه ته آشن کولی شو. چې کوم ځای کې هم تا سره لیکل نه کېږي هغه چې ارزې په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم ځای کې هم تا سره لیکل نه کېږي هغې کې اسانه طریقه ده چې ته ټیکسټ باکس راواخلې. ټیکسټ باکس دا سره 2-3 ځایونو کې راتلی شي. صحیح ده. او بیا په هغه چې ارزې که دې د پاسه ولینې تا سره به لیکل کېږي. اوس زما چې د دې د پاسه زه لیکل غواړم دلته ما دا ولیکل، د دې د پاسه مې ولیکل. اوس زما چې دغه شاته لیکل نیم شو کېږي دا ما چې دا کوم دلته ولیکلی لوګو دا دې م شو کېږي. صحیح ده. نو ته به دلته رالم لوګو په ځای باندې ما نو پیل به واخلې، نو آوټلاین او نو پیل به واخلې. صحیح ده. بیټري لو ده. صحیح ده. نو پیل به واخلې او تا سره شو کېږي. نو هر ځای کې بیا شیپ په ذریعه لیکل کولی شي. ښه راځو به څه ته پیل لیاوټ وشو دلته موږ سره بیټري لو ده. ښه دا وشو. ته ورپسې بیا را به شو څه ته ډراپ کیپ دی. ډراپ کیپ کې به څه کېږي دا ورلګو صحیح ده. ښه ډراپ کیپ بیا ورپسې بل هم ټکس باکس را روان دی. صحیح ده. کیک پارټ شو بیا ورپسې ډراپ کیپ دی. د ګواډاټ نه دی خو هم دا ټکس باکس خبره ده هر سیز بند شو. بس بند شو.